د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خپلو سرحدي ځواکونو ته ویلي افغانستان له منځه یوسئ، که اړتیا وي سرحد هغړې ته هم ورشئ، مسؤلیت یې زه پر غاړه اخلم. د افغانستان د ملي حاکمیت او سرحدي بشپړتیا په اړه د وروستیو بحثونو په لړ کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په یوه ځانګړې مرکه کې خپلو سرحدي ځواکونو ته د هیواد پلو د ساتنې او ملي ګټو د دفاع په اړه مهمې سپارښتنې کړې دي. د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې افغان ځواکونه باید د خپلې خاورې ملي عزت او تاریخي حقونو د ساتنې لپاره هر وخت چمتو وي. هغه ویلي هر اقدام چې د افغانستان د امنیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا په وړاندې ځنډ جوړوي باید د قانون او ملي ګټو په چوکاټ کې ورته مناسب ځواب ورکړي شي. نوموړي خپلو ځواکونو ته په خطاب کې ویلي چې د سرحدي سیمو امنیت یوازې د وسلو په زور نه بلکې د هوښیارۍ، نظم او ملي مسؤلیت په مټ خوندي کېدای شي. هغه زیاته کړې چې افغان ځواکونه باید د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې چمتو اوسي او د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې ډډه ونه کړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کېدونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول څرګندونې د سرحدي ځواکونو مورال لوړوي او د ملي حاکمیت په اړه د افغانستان جدي دریځ څرګندوي. د دوی په اند افغانستان د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب غوښتونکی دی، خو د خپل ملي ګټو او سرحدي حقونو په اړه هیڅ ډول بې پروایي نه مني. په همدې حال کې د سیمې د ثبات لپاره تفاهم، متقابل درناوی او ډیپلوماتیکو لارو ارزښت هم تر بل هر څه بهتره دی. افغانستان تل هڅه کړې چې له خپلو ګاونډیو سره اړیکې د احترام او همکارۍ پر بنسټ وساتي، خو د ملي حاکمیت ساتنه د هر دولت لومړیتوب وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.